سلامونه او نیکې هیلې هیلهمند یم چې جوړ او روغ به یاست. نن تاسو ته د فلسطین د خپلواکۍ په هکله باندې خبرې کوم. په دغه ورځ کې ډېر هیوادونه اعلانونه کوي چې موږ فلسطین په رسمیت پیژنو. اوس په دې باندې خبرې کوو چې کوم فلسطین په رسمیت پیژني، هغه پخوانی فلسطین یا د 1940 فلسطین که اوسنی فلسطین. نو نن په دغه هکله باندې تاسو سره خبرې کوم، انشاءالله چې په ډېر موضوعاتو باندې به تاسو پوه سئ. او دا چې ولې امریکا دلته ممانعتونه کوي او ولې انګلستان او بعضې هیوادونه نه غواړي، خو په اروپا کې بیا ډېر هیوادونه غواړي چې دغه خپلواکي باید وپېژندل سي. نو نن په دغه ویډیو کې تاسو ډېر څه ترلاسه کولی سئ. ځو پر موضوع باندې خبرې کوو. تر هر څه وړاندې موږ باید د اسرائیل تاریخي بنسټ وپېژنو. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د حضرت ابراهیم علیه السلام اولاده چې ده هغه بني اسرائیل هم د دې څخه جوړیږي او بني هاشم هم د دې څخه جوړیږي. بني اسرائیل بیا دا یهودیان دي او بني هاشم قبیلې څخه چې بیا دی بیا راځي او حضرت محمد صلی الله علیه وسلم پیدا کیږي او اسلام بیا د دوی د قبیلې څخه دی. نو دلته په بني اسرائیل کې څو پیغمبران تیر سوي دي. پیغمبران په دې برخه کې په دې کې ډېر راغلي دي. نو حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په بني هاشم کې چې پیدا سوی دی، هغه هم په قرآن شریف کې د دوی مخالفتونه ذکر سوي دي چې بن اسرائیل دغه مخالفتونه یې درلودل. دغه منطقه چې وه پخوا د اسرائیلو منطقه وه او دا منطقه چې وه اوس مهال یو څه دلته سوریې اخیستی، دلته یو څه لبنان اخیستی ده، دلته په دې منطقه کې اردن یو څه مځکه یې اخیستی ده، یو څه مځکه دلته مصر اخیستی ده. او دا چې اوس دلته په دې اندازه باندې دا مځکه پاته ده، دا منطقه چې وه دا د فلسطین په نامه باندې یاده سوه. دا چې فلسطین د کوم ځای سو، اوس په دې هکله باندې زه تاسو ته دلته یو معلومات درکوم. چې کله د روم امپراتوري جوړه سوه، دا د رومیانو امپراتوري وه چې دلته یونانیانو رومانیایانو امپراتوري درلودله. دغه امپراتوري چې کله هم جوړه سوه، په دې امپراتوري کې دلته دغه منطقې نومونه یې چې واخیستل، د دې منطقې څخه تر دې ځایه پورې دا منطقه چې وه دا د فلسطین په نامه کړه. دا منطقه یې په بل نوم ورکړې، خو دا منطقه په دوی په درې برخو باندې د خپل امپراتوري تقسیم کړې وه. خو دغه منطقه چې وه دا یې د فلسطین په نامه باندې نومولې وه. خو چې کله هم روم امپراتوري له منځه ولاړه، بیا دلته هر هیواد خپل خپلواکي واخیستله. دغه هیوادونو هر یو خپل ځان ته نومونه پرېښوله. لکه څنګه چې ترکیه هم په دې کې ورغلې وه، ترکیې خپل ځان ته نوم پرېښولو، خپل نوم یې بېرته پیدا کړلو. او همدا ډول باندې یونان و، همدا ډول باندې چې کله ایټالیا وه او اسپانیا وه، دا هیوادونه چې وه دې هیوادونو بیرته خپل نومونه ځان ته ترلاسه کړه او خپل په پخواني نومونو باندې بیرته څرګند سوه. مګر دلته دغه منطقه چې وه، دا منطقه چې دلته اسرائیلیان وه، یهودیان وه، دوی د روم امپراتوري په مخه کړې وه، ځکه چې دلته دوی په سود باندې تجارت یې کوله او هماغه و چې د دې دغه ټول د روم امپراتوري سرمایې همدلته د بن اسرائیل قبیلې د ځانه سره راټول کړي وه او خلکو ته یې په سود پیسې ورکول او خلک یې خپل تر کنټرول لاندې نیولي وه. نو د همدې امله و چې پلاخو روم امپراتوري پر دوی باندې یو مرګونې حمله وکړه او ډېر یې ووژل او ډېر د دې ځای څخه فرارې سوه. بیا په همدې ډول باندې چې کله هم دنې ولاړه په اروپایي هېوادو ته ولاړه، بعضې راغله اسیایي هېوادو ته ولاړه او بعضې ولاړه امریکا ته ولاړه. امریکا ته بیا وروسته پیدا سوه. دلته چې په اروپا کې کوم یهودیان وه او اسیا کې وه، همدا ډول بیا چې امریکا ته بیا وروسته ولاړه، په اروپا کې هم دوی دغه د سود تجارت یې شروع کړو. همدغه تجارت و چې بیا وروسته هټلر هم دا خلک یې ووژل او له منځه یې یوړه. همدا ډول په اسیا کې هم د دوی خلکو سره چلندونه خراب سو د خلکو، ځکه چې دوی په سود باندې کار کول او سود چې په اسلام کې هم دا ناروا و. اسلام ځکه چې بیا وروسته اسلام را پیدا سو، اسلام دین او دوی خو مخته وه او همدا ډول بیا پسې عیسویان هم د دوی سره مخالفت یې کولو. بیا دلته چې په دومې نړیوال جګړې دلته اسلام مبارک دین راغلی و او دلته په دې وختو کې عیسویانو هم ورسره مخالفتونه درلودل او یهودیانو هم مسلمانانو هم مخالفتونه درلودل دوی په تجارت سره. نو دا و چې دا خلک د دې ځای څخه فراریان سوه او دا نور منطقې چې ګر خو نومونه واخیستل، دلته د فلسطین همدغه منطقې ته پاته سو. دلته چې کوم عربان د پخوا څخه د دغه یهودیانو سره په دې منطقې باندې ژوند یې کولو، هغه عربانو دا نوم یې خپل ځان ته پرېښولو او خبره په فلسطین باندې همداسې پاته سوه. اوس راځو د فلسطین پر اصلي نقشې باندې. دا چې د فلسطین هغه اصلي نقشه پخوانۍ نقشه وه،
په دې ځای کې چې تاسو دلته وینئ دلته یو څه سپین دا څه شته دا سپین چې دی یهودیان دي یهودیان مخکې هم دلته وه که تاسو د عثماني امپراتوري وګورئ د عثماني په امپراتوري کې هم دلته یهودیان وه او یهودیانو سیاسي فعالیت نه کولو خپل هغه تجارتونه د اسلامي قوانینو په اساس باندې کولو مګر هغه د سود کاروبار نه کولو دلته یعنې مخکې هم یهودیان وه دلته چې یهودیان وه د یهودیانو دغه شته یهودیانو په مرسته باندې هغه یو کس د سیونیزم ګروپ یې جوړ کړو زه به د سیونیزم د ګروپ معلومات تاسو ته دلته درکړم دا تدرو ارزل دی داسې دغه کس چې ویه د سیونیزم په نامه باندې په 1996 کال کې په 19 پیړۍ کې د خپل فعالیتونه شروع کړه او دوی وغوښتل چې د سیونیزم په نامه باندې دا څه یهودیان چې په نړۍ کې بني اسرائیل قبیلې څخه ځان تیت دي دلې ټوله سره راټول کړي او برته یې راوړي خپل هیواد ته یې راوړي او چې کله هم دا کار یې وکړلو نو دوی لومړی ځل دا کار یې وکړو چې کوم یهودیان چې دلته وه د هغه یهودیانو په مرسته باندې دلته یې مځکې واخیستلې یعنې دا د 1946 کال نقشه ده او دا د 1943 کال یعنې د یو کال په بدل کې دومره مځکې د فلسطینیانو د عربان څخه یهودیانو رانیوله او دغه نقشه چې تاسو وینئ په دې ځای کې 1943 دغه 1943 کال کې چې د مځکې ټوله د عربان څخه اسرائیلیانو رانیولې دلته د ملګرو ملتونو په 1943 کال کې هم فیصله وکړه دا سپینه منطقه چې یهودیانو رانیولې ده دا د اسرائیل هیواد په نامه باندې او دا زرغونه منطقه چې عربان پکښې کې پاتې دا د فلسطین هیواد په نامه باندې خو دلته هغه وخت کې عربانو نور عربو هیوادو ورسره ونه منله ولو چې دا منطقه مکملا د فلسطین ده او د فلسطین په نامه باندې باید پاتې شي موږ د یهود دلته نه پرېږدو نو هغه و چې مصر پر باندې حمله وکړه مصر حمله وکړه هم د مصر په د حملې سره بیا اردن ور باندې حمله وکړه ډېر عربو هیوادو حمله وکړه خو دلته د اسرائیل سره بیا انګریزانو فرانسویانو او امریکا مرسته وکړه او عربو هیوادو ته ډېر سخته ماته ورکړه او د هغه سره هم که تاسو د امریکایانو د انګریزانو فرانسویانو وروسته بیا د پاکستان فوز هم دلته د اسرائیلو په مرسته ور وډنګله او نږدې 12,000 څخه تر 12,000 زیات فلسطینیان یې دلته شهیدان کړه او داسې که ته معلومات نه لرې دا په ګوګل کې سرچ کړئ د فلسطینیانو قتل عام د پاکستان فوز په مرسته باندې نو هغه به تاسو ته ټوله کیسه راوکاږي چې وروسته بیا د پاکستان فوز دلته راغی مداخله وکړه او پاکستان فوز دلته حدوداً ډېر فلسطینیان شهیدان کړه او هغه و چې داسې نقشه لا هم هغه لوړه برخه یې د لاسه ولاړه او دلته ډېرې منطقې ځینې ولاړه د غزې ترنګه لا پسې وړه شوه او اوس دا په 2000 کال کې دی چې تاسو دلته وینئ یو سره زرغونه علامې نقطې دي دا هغه نقطې دي چې د فلسطین خودمختاره ادارې په نامه باندې یادېږي یعنې دا یعنې خپلواکي هیواد نه دی مګر دلته دوی خپل په منطقې کې دوی ځان ته یو اسلامي قانون لري مګر ټوله منطقې چې دی د یهودو تر کنټرول لاندې دی دوی د یهودیانو په منځ کې دوی بیا ځان ته یو څه خاص منطقې لري هغه منطقې بیا د دوی په لاندې مګر امنیت ټوله د یهودیانو تر کنټرول لاندې بغیر د غزې ترنګې او دا منطقې چې د زیاتره د یهودیانو تر کنټرول لاندې ده اوس زیاتره هیوادونه هم برته پر همدې فیصلې باندې راغلي دي چې موږ وایو موږ دغه دا منو اوس عربان هم دا مني عربان هم وایي صحیح ده دغه فیصله موږ د 1940 کال فیصله منو او دلته د فلسطین هم جوړ شي او دلته د اسرائیل هم جوړ شي مګر اوس موږ سره ورسره رضایت لرو ښه ولې انګریزان امریکایان دا دوه هیواده مخالفت کوي او نور ټول هیوادونه ورسره موافقه کوي خبره دا ده چې دلته پر اروپا باندې نن سبا ډیر فشارونه اقتصادي فشارونه دي اقتصادي فشارونه هم فقط په همدغه منطقې باندې دي دلته د سویس کانال دی چې هم د مصر څخه تیریږي او اسیا د اروپا سره وصلوي امریکایان فقط غواړي چې دغه ځای کې جنګونه دوامداره جنګونه ووسي او دا سویس کانال باید بند سي چې کله هم د دوی غوښتنه وه دا جنګ ودري او خپل ګټه د سویس کانال څخه واخلي او چې کله د دوی غوښتنه خلاصه سوه د دې ګټې خلاص وي
بیا دلته جنګ ولري او د سویس کانال برته بند کړي. نو د همدې امله اوس زیاتره هیوادونه چې دي په اروپا کې دوی وایي چې لکه د اسپانیا او همدا ډول ایټالیا او دا زیاتره هیوادونه وایي چې موږ باید فلسطین په رسمیت وپېژنو او تر څو دا جګړه په دې منطقې کې ختم سي. چې دا جګړه په منطقې کې ختم سوه نو دلته د اروپا څخه یعنې اروپا مستقیمه د اسیا سره وصلېږي او ډېر په اسانۍ سره د تجارتونه ژر کېږي او پیسې هم کمیږي او دغه اوسنی کوم انفلاسیون اقتصادي پړسوب چې په اروپا کې دی دا تر ډېره کمیږي. امریکایان همدا غواړي چې دلته د چین او د هند او د اسیا ارتباطات د اروپا سره قطع سي او یوازې اروپا دی اوسي د امریکا تر کنټرول لاندې او امریکا خپل مارکیټ او خپل تجارت د اروپا سره وکړي. او د نړۍ ډېر د سرمایه هم چې د نن سبا د اروپایان سره ځکه چې اروپایان سره تخنیک دی ټکنالوژي ده. د مثال په ډول باندې فرانسه، جرمني، هسپانیا، ایټالیا دا هیوادونه دا درې هیواده چې دي یوازې د ایربس په نامه باندې یو د تیارو کمپنۍ لري چې یوه تیاره جوړه کړي بس ته د یو کال د افغانستان غوندې نفوس د ماښام ډوډۍ په جوړېږي. نو دا زیاتره ټکنالوژي دوی لري او دا همدې خپل د ټکنالوژي له برکته دوی په ټول نړۍ باندې خپل حکومت چلوي. مګر نن سبا هغه د چین ورته پښې لڅې کړي دي، هم تیارې جوړوي، هم پلاستیک ورته جوړوي، هر بلا ورته جوړوي. نو اوس د چین څخه هم دا خلک بیریږي. نو دغه جګړه چې ده په همدغه د سویس پر کانال باندې ده. دا یو اقتصادي شارک دی. پخوا هم دلته چې هر امپراتوري راتله مثلا د روسانو هم غوښتل چې په دې ځای باندې قبضه وکړي، که رومیان و رومیان هم دلته دې غوښتل چې دلته قبضه وکړي، که همدا ډول باندې اسکندر مقدوني په تاریخ وګورئ هغه هم په دې منطقې باندې توجه ډېره درلودل. دا یو تجارتي منطقه ده او دغه ځای چې امن سو د نړۍ ټول تجارت په روان حالت باندې راځي. چې کله روان حالت راغی نو بیا دلته د ګټې ځای نسته. دا د ګټې ځای څه رقم دی؟ عین لکه په افغانستان کې چې پاټکونه وه، پاټک یې ورهاچوئ لکه پخوا په وکیلان وه، بس پوسته یې ور جوړه کړې وه، په هر ځای کې پوسته وه، هماغه خپل پیسې یې اخیستل. دا هم پاټک دی. یعنې اوس د نړۍ تجارت څخه امریکا خپل ګټه اخلي، اروپایان خپل ګټه اخلي، اسرائیلیان خپل ګټه اخلي. او که دا ځای امن سو نو دا پاټک ولاړی. پاټک چې ولاړه بیا خو د امریکا ګټه هم ولاړه، د اروپا ګټه هم ولاړه. پکې کې نورماله تجارت دی او په دې تجارت کې بیا چین ډېر ګټمنده دی. نو دا و د نن ورځې ویډیو. د فلسطین خپلواکي نن سبا ډېر په خبرو کې راځي او زیاتره هیوادونه غواړي چې په دې هکله باندې خپل نظرونه څرګند کړي او فلسطین د یو خپلواک هیواد په نامه باندې وپېژني. مګر اسرائیل امریکا نه غواړي چې هغه پاټک هلته خراب سي. او پاټک که خراب سو بیا دوی هغه تجارت مکمله له منځه ځي. او په آخر کې یو خبره دا ده چې یو کس هلته یو بل کس څخه پوښتنه کړې وه چې ولې عربان چپ دي، ولې عربان نه منې په خپلواک هیواد په نامه باندې. په حقیقت کې زیاتره ټول اسلامي هیوادونه چې دي هغه اسرائیل په رسمیت نه پیژني، هغه ټوله فلسطین په رسمیت پیژني. نو دوی دپاره لازمه هم نه ده چې خبرې پسې وکړي. بعضې دوستانو دغه سوال و چې ولې عربان چپ دي؟ عربان خو هغه اسرائیل نه مني، ځکه چې د اسرائیل سره یوازې اماراتو څو هیوادو راڅه کړی دی، نور خو ټوله فلسطین په نامه باندې دا منطقه پیژني. اوس په افغانستان کې افغانستان هم د فلسطین سفارت لري او فلسطین په رسمیت پیژني، اسرائیل خو په رسمیت نه پیژني. همدا ډول باندې ایران هم هلته فلسطین په رسمیت پیژني، هلته اسرائیل په رسمیت نه پیژني. نو دلته یو ډېره اوږده او ګډوډه کیسه ده. نو فقط کیسه هماغه د پاټک موضوع ده چې نړیوال تجارت دلته باید کنټرول سي او زیاتره اروپایان اوس همدغه غواړي چې د امریکا د تجارت څخه ځان خلاص کړي او د چین سره خپل ارتباطات ټینګ کړي. نو د همدې له امله بهترینه لاره همدا ده چې فلسطین په رسمیت وپېژني او دا جنجال د ټول عمر دپاره ختم سي. دا و د نن ورځې ویډیو. تر بیا مو په الله سپارم.